السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د 14 درس ولسمه برخه د عنوان په سورة البقره کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده. نن به ان شاء الله د مضاف او مضاف الیه اخیرنی درس وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیت ده. ترجمه دست بشک مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. الله جل جلاله قرآن په عربي ژبه نازل کړی، نو زموږ اساس هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، ترڅو موږ وکولی سو چې کله د قرآن تلاوت کوو او یا د قرآن تلاوت اورو د قرآن په معنا پوه سو او په قرآن کې تدبر وکړو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په سورة البقره کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده په 40 نمبر آیات کې. تیر درس ته بیا یو لنډه کتنه. مضاف او مضاف الیه څه ته وایي؟ کله چې دوه نومونه یو د بل پورې تړلي وي، لومړی اسم ته مضاف، دوهم اسم ته مضاف الیه وایي. مضاف او مضاف الیه هغه جوړښت دی چې د دوو نومونو ملکیت یا تعلق کوي. دلته مثال ته راځم. دا عبارت ده سورة البقره دا دوه نومونه دي څنګه راغلي. لومړی اسم ته مضاف، دوهم اسم ته مضاف الیه وایم. مضاف دوه ځانګړتیاوې درلودې. لومړی ځانګړتیا یې دا وه چې تنوین اخلي. زه دلته تنوین نه وینم چې دوه دانې دمې فتحې یا کسرې وي او الکلمه نه اخلي، نو دا د مضاف ځانګړتیا یې پوره کړه. دوهم اسم ته راځم، البقره، نو دا مضاف الیه ده. د مضاف الیه یوه ځانګړتیا وه چې حالت شوي جر وي. جر په څه معنا سي؟ کسره یا کسرتین وي چې په تېرو درسو کې موږ وویل. دا د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیا پوره کړې، نو اوس په اطمینان سره ویلی شم چې دا دواړه مضاف او مضاف الیه دي. سوره البقره و موږ ویل چې دلته د مضاف او مضاف الیه ترمنځ موږ د دال کلمې وروسته اضافه کوو. مضاف الیه څه ته وایي؟ د دال کلمې وروسته مضاف الیه، د دال کلمې نه مخکې کلمې ته مضاف وایي. نو دا زه اوس څنګه ترجمه کومه؟ سورة البقره د غوا سوره یا د بقرې سوره. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې کله د قرآن تلاوت کوئ، هر هغه سوره چې مو تلاوت کړه، لومړی د سورې نوم وګورئ چې آیا مضاف او مضاف الیه ده. څنګه یې تاسو مشخصولی شئ؟ لومړی وګورئ چې دا دوه نومونه دي څنګه راغلي، د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیا پوره کوي. که چیرې د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیا پوره کړي، نو دا مضاف او مضاف الیه دي. په سورة البقره کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه په 40 نمبر آیات کې موږ ویل کله چې دوه نومونه یو بل پورې تړلي وي هغه مضاف او مضاف الیه وي. لومړی اسم ته مضاف، دوهم اسم ته مضاف الیه وایي. مضاف او مضاف الیه هغه جوړښت دی چې د دوو نومونو ملکیت یا تعلق کوي. اوس زه غواړم د سورة البقرې 40 نمبر آیت یو برخه تلاوت کړم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتیه. نو زه اوس دلته راځم، مضاف او مضاف الیه مشخصومه. دلته کوم یو مضاف او مضاف الیه دي؟ بنی اسرائیل. که چا درته ویسي ولیدې یا انتخاب نه کړه، یا حرف ندا ورته وایي. په دې اړه ما مفصلا معلومات ورکړی په تېر درسو. هر هغه چا چې زما تېر درسونه نه یې کتلي، نو زما د تېر درسونه وګوري. په دې اړه ما مفصلا معلومات ورکړي. اوس دا بني اسرائیل راخلم، درته لیکم دا عبارت ده، دا جمله نه ده. دا دوه کلمې دي څنګه راغلي، معنا ورکوي او دې ته زه مضاف او مضاف الیه وایم. لومړی اسم ته راځم مضاف بني، دوهم اسم ته راځم مضاف الیه اسرائیل. لومړی دلته راځم چې د مضاف دوه ځانګړتیاوې چې سپک اسم یې تنوین نه اخلي. دلته زه تنوین نه وینم او دلته تنها دلته وګورئ مد ده، نو زه دلته تنها یا وینم. نو دا د جمع نون نه اخلي، دا جمع. دلته دا ما جدول ورته جوړ کړی، حالت رفع نصب جر. مفرد شی ده ابن، مثنی ابنانی، جمع شی ده بنونه. دلته نصب حالت یې راځم ګورئ، جمع حالت یې بنینه، جر حالت یې راځم بنینه، اولادونه. که اوس دغه د نون کلمه له دې چې حذف کړئ له جمع نه، داسې حذف کړو، دا څنګه ویل کېږي؟ بني. زه باید درته ولیکم بني. وینئ دا چې سو، دا د جمع نون نه اخلي، د جمع نون هم حذف کړو چې چیرې د جمع نون لرې کړي دا ویل کېږي بني. دا چې سو اولادونه، دې خاطر چې دا جمع ده. دوهمې
اسم ته راځم، اسرائیل. موږ ویلی سي مضاف یوه ځانګړتیاوې لري سي حالت جر وي. دلته به زه مشخص کړم، دلته څه ده؟ دلته فتحه ده. دا ولي؟ دا له ممنوع من الصرف یعنی نیمه انعطاف منونکي اسمونو څخه ده چې هغه کسره نه اخلي. رفع حالت اسرائیلو، نصب حالت اسرائیل، جر حالت هم شی ده، اسرائیل کسره نه اخلي. نو د نیمه انعطاف منونکي اسمونو ممنوع من الصرف چې په عربي کې ورته وایي، په دې اړه ما مفصل معلومات ورکړي. هر هغه چا چې په دې اړه معلومات نه لري تېر درسونه دې وګوري، انشاءالله په دې اړه به مفصلا معلومات ترلاسه کړئ. نو دا اوس په اطمینان سره ویلی شم چې دا د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیا پوره کړي. دا اوس زه څنګه ترجمه کوم؟ بني اولادونه. ولې ما دا جمع ترجمه کړل؟ دلته وګورئ شی ده بنینه، او بل شی اسرائیل. اسرائیل یعقوب علیه السلام ته وایي. نو دا دال هغه کلمه ده چې د دوو نومونو ترمنځ راځي او چې ښیي ملکیت ښیي. دا اوس څنګه ترجمه کوم؟ بني اسرائیل، د یعقوب علیه السلام اولادونه. بس لای ته ځو. په سورة البقره کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه مو وکړه په 40 نمبر آیت کې. نو زه اوس غواړم چې مضاف او مضاف الیه مو ویل کله چې دوه نومونه یو بل پورې تړلي وي هغو ته مضاف وایي، او ټول نښتي ضمیرونه په حالت نصب یا جر کې وي. نښتي ضمیرونه کله اسم سره ونښلي نو هغه مضاف الیه وي او حالت جر وي. د سورة البقره 40 نمبر آیت یوه برخه لکه په تېر سلایډ کې چې ما تلاوت کو، دلته دا زه مضاف او مضاف الیه مشخصوم. نعمتي یا دې ته مضاف او مضاف الیه وایم د اوس لپاره. دا مضاف او مضاف الیه ده. دا راخلم د جدول کې. دا عبارت ده، جمله نه ده. لومړی کلمې ته نعمتي وایم او دوهمې کلمې ته یا مضاف الیه وایم. نو دلته راځم ګورم چې د مضاف څو ځانګړتیاوې؟ دوه ځانګړتیاوې چې سپک اسم وي، تنوین نه اخلي، یعنی فتحتین کسرتین ضمتین نه وینم، اول کلمه نه اخلي، او دا اسم ده. ما څنګه وپېژندل چې دا اسم ده؟ اسم هغه کلمه ده چې په تنهایي معنا ورکوي او په زمان پورې تړاو نه لري. دوهمې کلمې ته راځم، مضاف الیه ده یا دا نښتی ضمیر ده. ما څنګه وپېژندل چې دا نښتی ضمیر ده؟ زه به راسم د نښتي ضمیرونو جدول ته، یا مې پیدا کړه. نو دا شی سو، دا نښتی ضمیر سو او معنی شی ده زما. نو زه به دلته دا ورته ولیکم چې دا نښتی ضمیر سو. او مضاف الیه مو وایي چې یوه ځانګړتیا یې درلوده چې حالت جر وي. موږ درته وایي چې نښتي ضمیرونه کله اسم سره ونښلي نو هغه مضاف الیه او حالت جر وي. دا فتحې ته به نه ګورو په دې خاطر ولې چې دا له اسم سره پورې راغلی ده، دا نښتی ضمیر. نو حالت جر ده او د مضاف الیه ځانګړتیا یې پوره کوي. نو زه اوس په اطمینان سره ویلی شم چې دا څه سو؟ دا مضاف او مضاف الیه سو. دا څنګه ترجمه کوم؟ نعمتي، نعمت یا زما. نو دا نښتی ضمیر له اسم سره ونښلوئ، دا څنګه ویل کېږي؟ نعمتي یا زما نعمت. بس لای ته ځو. د نننۍ درس لنډیز موږ وکولی سوی چې په سورة البقره کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه وکړو. ما د سورة البقرې 40 نمبر آیت یوه برخه تلاوت کړه. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې د 40 نمبر آیت په مکمله توګه تلاوت او پښتو ترجمه یې وګورئ. او ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې سورة قریش تلاوت او پښتو ترجمه یې وګورئ. وروسته مضاف او مضاف الیه مشخص کړئ چې دوه نومونه څنګه راغلي، یا نښتی ضمیر له اسم سره راغلی. بیا هم که چیرې تاسې کومه پوښتنه درلوده کولی شئ چې ماته په کمنټ کې ولیکئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.